السلام علیکم څنګه ښه جوړیاست وخت مننه زده کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ مو چې سره اخیستی هغه هارمونز په هغه کې بیا منرالوکارټیکوایډ مراخصې دي سیده د دې بیا منرالوکارټیکوایډز بیا د دې یو برانچ هغه مراخصې دي هغه ته وایي کېږي سیرم الډوستیرون او یورین الډوستیرون باندې پوره سبجیکټ الډوستیرون باندې سیده دې ته منرالوکارټیکوایډ هم وایي کېږي سیده نو هغه بیا مختصر د خلاصون چې دې څنګه منرالوکارټیکوایډز وایي کېږي سیده هغه چې اوس په دې کې موږ سیرم بیا هم درته وایم چې په سیرم کې کوم یو دی الډوستیرون او په بولي کې چې کوم الډوستیرون دی هغه هم درته وایم صحیح دی هغه چې مخته ځو ان الډوستیرون یعنی ALD test measure the amount of ALD in your bloods د الډوستیرون یعنی ALD ازموینه ستاسو په وینه کې د ALD اندازه کوي یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کم الډوستیرون چې دی دا زموږ په جسم کې د دې ټیسټ په نامه چې دی دا زموږ په جسم کې الډوستیرون معلوموي یعنی یا LD په نامه چې کوم دی دې ته LD وایي کېږي سیده الډوستیرون معلوموي زموږ په جسم کې سیده هذا اټس کال السو سیرم الډوستیرون ټیسټ یعنی دې ته وایي کېږي په سیرم الډوستیرون ټیسټ په نامه سیده هذا چې مقصود ALD is hormone made by the cortex adrenal glands یو هورمون دی چې د ALD adrenal غدود لخوا جوړیږي د دې مطلب دا د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم الډوستیرون چې دی دا یو هورمون دی د کوم ځای سره راځي کورټکس راځي کورټکس بیا اډرینل ګلینډز راځي په اډرینل ګلینډ کې بیا یو کورټکس ریجن چې دی د هغه سره جوړیږي کورټکس بیا خپل ایریا د یو میډولا د یو کورټکس د کورټکس دا جوړیږي سیده دا هورمون هدا چې د دې فنکشن چې د دې مطلب چې د ټیسټ سیده دا د دې دا کار کوي چې زموږ په جسم کې د مالګې او اوبه جذبوي یا ریابزرب کار کوي یعنی دوه مایع جذبوي یعنی کوم مالګه د کوشش دا دی چې د مالګه جذبوي په دا جسم کې ډېره مالګه ډېره جذبوي او اوبه جذبوي سیده د جذبولو کار دی کوي مخته چې اوس په دې باندې خپله سر خلاصي چې دی څنګه جذبوي او څنګه نور فنکشن د څنګه دی سیده دلته اوس ګوره په دې یو میکانیزم باندې سم سر خلاص کړه بیا دې زده کوم رینین هارمون از ریلیزډ by the kidney دی ورته وایي کله چې رینین هورمون ریلیز شي د پښتورګي علاقې تولید کې نو بیا څه چم کېږي then renin signal adrenal gland to produce aldosterone بیا څه چم کېږي جسم ته دا یعنی adrenal gland ته سیګنل واستي دا رینین چې دی دا کوم رینین هورمون چې دی سیګنل واستي نو هغه چې په سیګنل واچوي ته الډوستیرون هورمون تولید کوي نو بیا څه چم کې and then aldosterone control fluid minerals and blood pressures بیا دا الډوستیرون څه چم کې کنټرولوي زموږ د جسم اوبه فلوډ یعنی مایع زموږ په جسم کې چې هر مایع وي هغه کنټرولوي منرال کې سوډیم هم راځي سیده مالګه هم راځي یعنی د هغه سوډیم هم دی کنټرولوي یعنی منرال هم کنټرولوي لکه پوټاسیم سوډیم داسې نور او مخصوص د کار چې دی هغه بلډ پریشر یعنی زموږ د جسم کوم فشار چې دی هغه دی کنټرولوي سیده هدې چې مخته ځو دا ټیسټ موږ د چشت لپاره کوز مو مقصد چشت سیده یعنی د دې ټیسټ سبب موږ ته چشت معلومیږي چې ډایګنوستیک کوم امپورټنت چې دی دا چشت دی سیده دا اوس دلته ساده to help diagnostic high blood pressure and this system کې زموږ سره کومک کوي په چې کله د یو مریض پورته فشار راشي بلډ پریشر راشي نو هغه په دې ټیسټ باندې موږ معلوموي to evaluate causes of low potassium in bloods نو کله چې موږ په جسم کې یعنی پوټاشیم کم وي په دا وینې کم وي هغه هم موږ په دې ټیسټ معلوموي to screening adrenal gland if performing over actively نو دې څه وایي چې کله زموږ adrenal gland چې دی هغه خپل کار زیات کار کوي یعنی اوور خپل کار زیات کار کوي به ترتیب یعنی اوور اکټیو سي فعال سي یعنی دا هم موږ سره شي سیده دا سکرینینګ هم موږ سره یعنی adrenal خپل ورسره باندې ډېر هورمون لکول یا پلتو کار کول یا دغه مرسته راشي سیده to help diagnosis adrenal gland tumor یعنی مرسته د adrenal gland کوم ټیومر یعنی سرطان یا دغه یو کوم پړسوبي هغه مرسته راشي سیده یا هایپر الډوستیرونیزم مرسته راشي په دې کې بیا الډوستیرون چې دی دا کوم هورمون چې دی دا زیات سي سیده
یو بل جمله به مو مخکې د دې نارمل رینج چې دی په بول کې څنګه دی او په دغه کې څنګه دی سیرم یا په وینې کې څه دی اول په سیرم کې درښیم بیا به په بول کې دروښیم څه دی او په سیرم کې چې دی هغه د سړي د چې دی د 600 وینې چې بیا در 0.9 ګرام پر ډیسی لیټر باندې دی څه دی او په ښځې کې چې دی 500 وینې چې بیا در 10 ملي ګرام پر ډیسی لیټر پورې دی څه دی دا په بول کې ګورو د الډوسترون څه ده هغه د 300 څخه بیا د 25 مایکروګرام پر 24 هاورز یعنی پر 24 یا پر 24 ساعت څه ده نو هغه د بول 24 ساعت په اندازه درکو کیږي څه د دې لپاره به ته د ټیسټ کریکشن به څنګه کوي څه ده بلډ کې کوی هغه به سیرم در سره یا یو جل ټیوب به در سره یا ټیوب کې در سره پلین ټیوب جل ټیوب څه ده او کله په دغه کې کوی په بول کې هغه به سره در سره 24 ساعت بول در سره چې کوم یو په بوتل کې ته بول جمع کړي یو بوتل اخلي د 24 ساعت چې ته یو بول کې دغه څخه دا ټیسټ یا به روټین بول باندې دا کېږي څه ده او دا ټیسټ دی په مینیو ډاس کې کېږي او کوبس ای 421 کې هم کېږي څه ده په دې ماشینانو کې کېږي په اډوانس ماشینان دي په دې وجه په دې کېږي یو جمله په خیره کې دې په دې دماغ مخرب او خیر ما په دې په خیره کړل چې دا د دې سبجیکټ سره تعلقات لري خو په سبجیکټ نور ختم دي څه ده ادیش ګور الډوسترون سټیمولیټ سوډیم ترانسپورت اکراس سیلز ممبرین الډوسترون د حجره په غشه کې د سوډیم ترانسپورت اسوي ان د دې جملې مطلب دا دی چې دا کم الډوسترون چې دی دا مالګه چې دا ترانسپورت کوي د حجرو ته استي یا د حجرې سره باسي څه ده دا کار د کم الډوسترون چې دی دا د اکراسي باس نه کوي څه د قسم پر حجرو باندې دا غشه چورتوي دا کم د ممبرین چې دی په دې باندې کوچني چینلونه وي د پاغه چینل په ذریعہ باندې د ننکی باسي کراسي یعنی باسي د ننکی سي یو بل جمله دلته سره د نوٹ کړه سره بیا ختمي سبجیکټ سي particularly in the distal renal tube where sodium is exchanged for hydrogen and potassium په ځانګړې توګه د renal tubes کې چې د سوډیم هایدروجن او پوتاشیم لپاره تبدیله کیږي نو دی وایي دا کله چې renal tube چې دی د یو قسم renal tubule ورته وایي په هغه کې وایي دی د سوډیم چې دی د بدلی یا هایدروجن د بدلی د دې لپاره تبدیله کوي چې هغه پوتاشیم لپاره تبدیله کوي یعنی پوتاشیم ته زیات کی یا برابر کې سیده نو ویډیو دونه خاص نه زه ته کوم او کوم خوښ شوی د سر شیر کی